من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. کچا یو مؤمن مسلمان قصدا ووژني هغه سزا جهنم ده. ته په دوا ووژنې، ته په سرینان ووژنې، ته په پسکارۍ ووژنې. زه د دې شانې شاهد یم. د دغه ځای څخه په یو اسپتال کې نوم مې نه اخلم، هغه به خواره سبله کې په یو اسپتال کې د وخت تېره پسکارۍ ولګېدلې ده چې د کوټې پورې وړي مړه کړي. دا زما په دغه شان کې ته مسلمان ذاته وه، ژبې به درته غټه برېښي، استغفار و الحمدلله به درته په زوره وایي، په الله اکبر به درته پښه وایي، امام باندې به اعتراضونه دې څه کي د الحمد سب نه وایه، سمې وایه. او د الله بنده ته ستا کاروبار ته وګوره، د ستا معاملې ته وګوره، ته پر دین باندې څنګه روان یې، تا خپل کاروبار پر کومه حدثه کړی دی. مه کوئ عزیزانو د اسلام مه بدناموئ. په والله بالله خلک دې ته مجبوره شوي دي چې اسلام یې راوړی دی د مسلمانو کارګردګي ته وګوري، اسلام پرېږدي. دا د دې شان اثبات هېچا ټلیفون او کلیچۍ ناست ول دته یو کس یو ښځې اسلام راوړی مؤمنه وه. بیا را سړی ورغلی دی، تاجر ورغلی دی چې زه ستا مؤمن ورور یم، ما ته پور راکړه، بیا زه انشاءالله. هغه ښځې خپل مور پلار کافران دي، بودایان ته ویلي چې دا زما مؤمن ورور دی، دا انشاءالله موږ اسلام کې قرآن کې د عهد ډېر غټ وفا راغلې ده. د الله رسول وایي د وعدې خلاف ورزي کول دا د منافق علامه ده، دې ته پور وکړه. وایي نه یې راوړې، وایي هغه چې راغی دلته چې ټلیفونونه نشان یې بند کړي، دلته کښېناست. هغې نجلۍ چا ته وایي چې د خدای روی وګوره، خو تازه به پیسې درکړم، ما چې راکړه د اسلام توهین دی، اوس زه مجبوره یم دې ته چې اسلام پرېږدم. دا زموږ دا د مسلمانانو کارګردګي ده. څه به ووایم؟ په کوم عمل به زه وږغېدم؟ په ولا د زړه د پړسېدو څخه مې زړه چوي د خپل خلکو په کوم شي باندې مې وویل. دوې ورځې زه دا اوس پر سبقانو مابینځ کې بازار ته تللی دی کار باندې، والله بالله زه پر دې مجبوره شوم چې دا کار زه هېڅ چاره د مرسې راونوځم د باندې، خو دا زموږ مسؤلیت دی، خلکو ته به یې لارښوونه کوي. یو سړی راغی، زه به یې شوروم کې ناست یم، وایي دلته موټر درته راولم، ارزانه یې ځینې واخله، شرایي سړی دی، ما ته به کمیشن 100,000 راکوي. هغه راغی، زه ناست یم، هغه راغی وایي دا هغه داسې ښایسته موټر دی، دا په څو غواړي؟ یا په 2 مه غواړه، هغه خوارکۍ خطا شي پیسې واکړي، درته 100,000 روپۍ وکړي. قسم په خدای ژېړه در ما غټه ژېړه لونګۍ یو ښایسته لونګۍ تړلی، هغې موټر ما سره خدای نه دی، وایي بله کم نه ګټل کېږي. که د یو چا دا ایمان چې په دا رقم ګټل کېږي، په بله کم نه ګټل کېږي، دا د اسلام وطن دی چې ګټه په حلالو کې نه څه په حرامو کې شته. دا سړی د اسلام وطن دی چې ایمان او عقیده هم راغلی. موږ په قرآن څه عمل کوی؟ الله راته وایي قرآن کې تاسو دپاره هم رڼا ده، او هغه څوک چې عمل وکړي هغه رڼا ده. نن قرآن موږ د رڼا سبب جوړ کړی، دا د قرآن احکامات دي. عزیزانو قرآن ته ټیم ورکړئ. که سپین ږیري یاست د ځان طالب علم، دا یوه مسله زده کړئ. زه د پیرزویي درته وایم، زموږ کې دلته الحمدلله سپین ږیري باباګان هم ناست دي، ځوانان هم ناست دي. طالب العلم نه ځانه جوړ کړه، طالب العلم نه ځانه جوړ کړه. ماښام راغلی یو مولوي صاحب ته وایي چې زه تا ته راځم قرآن وایزم، نه دې ستا عزه کېږي، نه دې ستا عزه کېږي. طالب العلم د ځانه جوړ کړه چې ستا در پښو لاندې د اسمان فرشتې وزر خپروي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ان الملائکه لتمسح باجنحتها، ملائکه په خپلو وزرو باندې د پښو مسح کوي. وهو في سبيل الله حتى يرجع، دا د خدای په لاره کې دي تر څو چې راګرځي. ستا که وس مولوي صاحب ته وخت دغه قرآن به د قرآن د قیامت په ورځ د الله په حضور کې حجت وي. الله په پیسو پیدي، په تجارت پیدي، په ګټه پیدي، پیسې راوړلې، په هر څه اسایش و آرایش پیدي، لیکن چې زما د قرآن نه به چا ورته وویل ولې ژبه مې پنډه ده، چې چا به ورته القرآن یې زده کړه، والله که وخت لرم چې چا به ورته القرآن یې زده کړه، مولوي صاحب ته یې وار ما ته د ذهن تعویض راکړه، بیا به زه قرآن یې زده کړم. دغه بیا اوس نه وي باندې متعلمین د قرآن نه ځان جوړ کړي. نو موږ هر یو دا خوښوي چې زما زوی دې ډاکټر شي، زما زوی دې انجینر شي، زه دې زوی مکتب ته واستوم. لیکن دا واوره د قرآن نه بغیر ستا دعوه زوی به ستا د هلاکت ذریعه ګرځي.